بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې قومندان جمال ته په قهر وو ځکه چې په خپل دنده کې ناغړي کړې و. بل طرف ته ملک زمان خانی ته د اسلم د پلو وهلو خبره وکړه. حال دا چې ملک زمان اسلم خان منع کړی وو چې پوله به نه وهي. اوس به دا واورو چې خانی ملک زمان ته څه پیغام راوړی دی. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمری راغلی؟ څنګه شو هغه کار دې سر ته ورسولو که نه؟ او سر ته مې ورسولو. اوس بس زما مزدوري راکوه چې در نظم هسې نه څوک مو یو ځای وویني نو خبره به خرابه شي. څه پوه شوې؟ اول دا راته ووایه چې چا خو لیدلی نه یې. که چا لیدلی نو له مخکې مې خبر کړه چې د هغې لاره چاره هم ولټوم. نه ملک صاحب په انسانانو کې هېڅ چا هم نه یم لیدلی. څه پوه شوې؟ بس دغه خبره مې لګېږي. وایم ډېر نر کار دې کړی دی. په تا مې اعتبار و ځکه مې دا د راز خبره تا سره شریکه کړه. که رښتیا درته ووایم نو زړه مې در باندې وسکلی وي ځکه خو مې دومره غټ کار در حواله کړی و. ملک صاحب هغه خبره خو دې صحیح ده. اوس به راشو خپلو وعدو ته. ګوره ما خپله وعده پوره کړه، باید ته خپله وعده پوره کړې. څه پوه شوې؟ د څه شي وعده خانۍ جانه؟ داسې کومه وعده به ما کړې نه وي که نه نو ما ته به یاده وه. الله خدای راسي ملکه ته خو د کالیو سره د خلکو سترګو کې ننوځې. ولې تا ونه ویل چې پوله ووهه نو زه به پیسې درکم؟ هغه هم په سلونو نه په زرګونو. بادام خوره بادام چې کم تر کمه زما سره کړې وعده خو نه هېری. څه پوه شوې؟ ښه اوس را یاد شو. ته صبر چې په جیب کې وګورم. دا واخله دا دې هم مزدوري. نور وایه. داسې دي ایله میله 500. نه ملک صاحب نه، زما سره خبره د زرګونو شوې وه او ته بیا راته سلګونې راکې. څه پوه شوې؟ یاره نو خانیه تا کوم په سر ټاټکي چلولي؟ یو څو کودالې دې وهلي او بس. دا مې هم تا سره وعده ایښې وه که نه نو ستا چې کوم ضمانت ما کړی ته د دې حق هم نشي ادا کولی. زه بیا هم ښه سړی یم چې پیسې خو درکوم، هغه هم پوره 500. یاره ملک صاحب ما فکر نه کوو چې ته به داسې بې وعدې سړی. خیر خو دا ځل دې دوکه کړم، خو بیا چې زما مخکې ځان راته ټوټې هم کړي کمې ستا کومه خبره ومنله. څه پوه شوې؟ خانیه ډېر ناشکره غوندې انسان یې. ما ګوره ستا ضمانت وکړ او تا هغه مننه هم ونه کړه. موږ به دې څه یاد ساتو؟ زبیر خان څنګه داسې چورتونو کې ډوبې؟ څه بیړۍ دې غرقې شوي دي که څنګه؟ چای دې یخ شو؟ بس د حالاتو ته فکر وړی چې څه به کېږي. یو کار مې ورو په ورو بندېږي لګیا دی. هو والا لومړی مو لرغوني اثارو کې تاوان وکړ، څومره خواري مو وکړه خو آخر کې هیڅ هم پلاس رانغلل. اوس دا دی نشي توکو کاروبار مو هم بند شو چې آخر به څه کېږي؟ نه پوهېږم چې څه به کوو او دا تاوانونه به په څه شي سر کوو. نو همداسې په ناسته خو تاوانونه نه سر کېږي او نه په پیازو والوګانو خرڅولو دا غټ تاوانونه پوره کېږي. څه غټه توره اول غواړي. نو زه خو هم منډۍ ته د تلو په اړه فکر نه کوم او نه چیرته د مسافرۍ په هکله فکر کوم. کومه خبره دې وکړه؟ که د ځان د مسافرۍ په اړه فکر نشو کولی نو د نورو د مسافرۍ په هکله خو فکر کولی شو. څه شی؟ د نورو د مسافرۍ په هکله؟ د فکر نه د مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې قاچاقبري به پیل کړو. دا نو د پیسو ګټلو زرینه لاره ده. زه داسې ملګري پیژنم چې انساني قاچاق کې خانان شو او ډېرې پیسې پکې وګټلې. په دې هکله ماته هېڅ معلومات نشته چې څه کوي نو ته به یې کوې. که خلک پیدا کوي که قاچاقبر پیدا کوي هر څه ستا په غاړه، ځکه زه ډېر څوک پکې نه پیژنم. په دې هکله ته بېغامه شه. زه به د قاچاقبر ملګرو سره خبرې کوم. ما ته بس یوه ستونزه ده او هغه دا چې نفر به څنګه پیدا کوو. دا ستونزه یو حل لاره غواړي.
په دې هکله به زه درته یوه د حل لاره وښایم، البته کول به یې لږ ستونزمن کار وي. زه ته خو ووایه ګوندې اسانه تمامه شي. اجمل جانه داسې به وکړو چې د خاني سره به دا خبره شریکه کړو. هغه کولی شي چې کلیوالو کې داسې خلک پیدا کړي چې دلته یې زړونه تنګ وي او غواړي له دې ځایه پښې سپکې کړي. ای شاباسې، ما وویل چې ته کله هم فکر وکړې نو یوه د حل لاره راباسې. پاتې شوه د خاني د رضا کولو خبره. نو هغه د پیسو سړی دی، پیسې به ورته ورکړو، کار به ترې واخلو. نو زه خو وایم چې سر له اوسه به کار پیل کړو. لومړی قدم به مو د خاني سره خبرې کول وي. ته ورشه او خانۍ را پیدا کړه تر څو خبره ورسره جوړه کړو. بس سمه ده، دا چای به وڅکو او بیا به د خاني په لټه ووځو. خو چې هغه را خلاص شوی دی او که نه؟ هو را خلاص شوی دی، ما یې په اړه معلومات کړي. السلام علیکم قدوس ماما، دا څه په خوارۍ بوخت یې چې کوداله وهې؟ وعلیکم سلام ملکه ښه یې؟ ستا دې پوښتنې پورې یوه ټوکه را یاده شوه، خو ما ویل چې پرې خفه نه شي. ته پکې څه وایې؟ وایه قدوس ماما، تا ته ازادي ده، نه خفه کېږم. وایي یو چا د بل چا نه پوښتنه وکړه چې په دنیا کې ړانده زیات دي او که بنا. دې بل ورته وویلې که دا ځینې بنا ورسره یو ځای کړې نو ړانده پرې ډېرېږي. ویلې هغه څنګه؟ ویلې هغه داسې چې ښه دې ویني چې په یو کار بوخت یې، دی به درنه پوښتنه کوي چې څه کوې؟ هلکه خو همدا چې وینې مې همدا کار کوم که نه؟ ته پکې څه وایې؟ یاره قدوس ماما، ته له ما نه قلاریږي، خو زه ګوره ستا خیرخواه او ستا طرفدار یم. هغه بېله خبره ده چې ستا را سره نه لګېږي او هر وخت زما په نیت شک کوې. نو ته کارونه داسې کوې چې د خلکو در باندې شک شي. ما درته ویل چې زما د اوبو ماشین غل پیدا کړه، خو تا هېڅ ونه کړل. اخر مجبور شوم دواړه هم ماګیر کړل. ته پکې څه وایې؟ قدوس ماما، زما کارونه دومره زیات دي چې د وړو خبرو ته نه اوس ګارېږم. دا اوس مې هم تا ته داسې خبر راوړی چې ته به هم وایې چې ملک په رښتیا د کار سړی دی. وایه بیا به د چا غیبت راته کوي. نو ته پکې څه وایې؟ غیبت نه کوم، حقیقت درته بیانوم. حقیقت داسې کار دی چې ستا او د اسلم د ځمکې ترمنځ چې کومه پوله وه هغه اوس پوله نه، یو نری تار پاتې دی، ځکه چې اسلم خان د خپلې ډډې نه ووهله او پوله یې نری پرې پرېښوده. ته دا وګوره، ته ژوندی او تربور دې ستا حق خوري، ظلم نه دی؟ داسې به نه وي ملکه، غلط شوی به یې، ځکه اسلامي کې دومره مخه نه وینم چې زما پوله دې ووهي. ته پکې څه وایې؟ قدوس ماما، ته د پیل په غوږ کې ویده یې. اسلمی اوس اسلمی نه دی، اسلم خان دی. اسلم خان لاړ شه په خپلو سترګو یې وګوره. که همداسې نه وه نو راته ووایه چې ملکه لعنت دې وي در باندې. هو زه ګوره غلطه خبره په ژوند کې نه کوم، خو پام دې وي چې زما نوم چاته وانخلې چې ګنې هم ما درته دا خبره کړې ده، ځکه زه ملک د ټول کلي یم. که له دې خبرې نه خبر شي چې دا خبره درته ما کړې نو بیا به وایي ملک د قدوس ماما طرفدارۍ کوي. ته بېغمه شه ملکه، زه پوه شه او اسلمی داسې به یې درته برابر کړم چې دی به هم وایي چې له سیره څو پخېږي. ته پکې څه وایې؟ زه پکې هیڅ نه وایم، زه به د نور لاړ شم قدوس ماما، ما ته بلها د خیر ښېګڼې کارونه را پاتې دي.